سلامونه نیکې هیلې ملګرو، لکه څنګه مو چې ستاسو سره وعده کړې وه، موږ به د سایکالوجي آف من څخه بهترین موضوعات، بهترین ټاپکس ستاسو لپاره په پښتو ژبه ترجمه کوو او تاسو لپاره مطالب وړاندې کوو. که تاسو چېرته غواړئ لومړي مطالب وګورئ، تاسو کولی شئ زما ټیک ټاک ته لاړ شئ او په پلی لیست باندې د پیسو او ارواپوهنې په پلی لیست باندې کلیک کړئ او لومړۍ برخه در سره وګورئ. کوم چې موږ په دې خبرې کړې دي چې دا مهمه نه ده چې څنګه تاسې پیسې ګټئ، مهمه ده تاسو څنګه پیسې مصرفوئ. ستاسې پیسې مصرفول تاسې د خوبونو حقیقت بدلولو کې مرسته در سره کوي. په دوهمه موضوع کې نن په دې غږیږو چې قسمت او خطر څومره سره یو بل ته ورته دي، یو بل سره نږدې دي. اکثره خلک فکر کوي چې زه خطر منم، نتیجه ووینم، نتیجه نه وینم، دا ما خطر ومنلو ومې ګټله ومې بایلله، ولې دا حقیقت کې داسې نه ده. خطر او قسمت لک دا دواړه سره خور او ورور دي. تاسې نشئ کولی بغیر د دې نه چې قسمت د احترام ولرئ خطر ومنئ. تاسې نشئ کولی بغیر د دې نه چې قسمت ومنئ خطر ته احترام ونه لرئ قسمت ومنئ. نو دوی دواړو ته باید پوره احترام ولرئ، پوره باید باوري ورباندې واوسئ. که چېرته غواړئ په ژوند کې مالي خپلواکۍ ته ورسېږئ، په دې باید پوره اطمینان واوسئ. دې کتاب کې د بیل ګیټس یوه وړه کیسه لیکل شوې ده، په هغه کې ډېر واضحه راغلی دی چې وایي بیل ګیټس مخکې د ده نه چې کالج ته لاړ شي، کالج دوره شروع کړي، د هغه یو ملګری چې غوښتل دواړو د مایکروسافټ فعالیت شروع کړي او په دې برخه کې مخې ته لاړ شي، ګټه ترې واخلي او راتلونکي کې د کمپنۍ یو سی او اوسي، یو همکار اوسي، یو غړی اوسي، تر څو بل سره مرسته وکړي او د ژوند غوره پړاوونو ته ورسېږي. بیل ګیټس هغومره شتمن نه و لکه دلته څومره چې د ده ملګری کینټ و، څومره سهولت چې کینټ ته برابر و او څومره څه چې کینټ د بیل ګیټس په ژوند کې کولی شول، هغه څه بیل ګیټس ځان ته نه شوی کولی. بیل ګیټس هم فکر کړی چې د ژوند یو غوره پړاو شروع کېدونکی دی، ولې مخکې له دې نه چې کالج دوره شروع شي، دوی خپل سفر شروع کړي، دوی لاړ شي د نړۍ ټاپو خلکو ته خپل ویژن تشریح کړي، د نړۍ مختلف خلکو ته خپل لرلید تشریح کړي، د مایکروسافټ په اړه وغږېږي چې مایکروسافټ څنګه انټرنیټ دنیا سره همکاري کولی شي تر څو پرمختګ وکړي. کینټ د غر ختلو په وخت کې مړ کېږي او له منځه ځي. ولې په امریکا کې هر کال بیل ګیټس په امریکا کې هر کال په کوروناوردۍ کې یا په غر ختونکو کې کسان ډکېږي چې په 1 میلیون کې 1 نفر شاید هغه د مکتب د شاګردانو څخه واوسي، او دې کې د 1 میلیون کې 1 شخص نن بیل ګیټس سره مخامخ شوی چې هغه نږدې ملګری، هغه د بزنس همکار مړ شوی. که تاسې چېرته 100% زحمت وباسئ، کار کوئ، 100% باوري واوسئ، 8 بیلیونه انسانان چې کوم یو دي د هغوی نه متفاوت ژوند کوئ، تاسې هېڅکله نشئ کولی هغه څه چې د بهر نه راځي هغه کنټرول کړئ. هغه څه چې ستاسو سره طبیعت کې پیښیږي هغه ته نه ووایئ. هغه څه چې تاسو سره مشکلات چې تاسو ته رامخ کېږي هغه ته ووایئ چې نه والله دا خو ما ژوند کې داسې نه غوښتل، ولې زما ژوند کې داسې وشول. نو تر ټولو غوره خبر دا ده چې تاسې باید دا په ژوند کې ومنئ، اکسپټ یې کړئ، قبول یې کړئ چې زه چې کله خطر منم، زه چې یو څه ترسره کومه، زما قسمت په دې کې ډېر غټ رول لري. ځینې وخت به زما قسمت په دې کې خراب وي، ځینې وخت به زما قسمت دې کې ښه وي. په ټوله کې د ژوند پړاوونو کې هر څه ته چې تاسو ګورئ هغه نه دومره ښه دي څنګه چې تاسو ګورئ، او هغه نه دومره بد دي څنګه چې تاسې هغه په اړه فکر کوئ.